بشپړ خبرونو ته مو زه رسول سالک هرکلی کوم. یونما اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له خلکو څخه پر ملاتړ ژمن دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر د دې سازمان د بنسټ ایښودو د اتمې کلیزې په مناسبت ویلي چې دغه هیواد له ګڼو ستونزو سره مخ دی او د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري. یونما ټینګار کړی دی چې د تمویل کوونکو لخوا د مرستو کمښت بیړنیو اړتیاو ته ځواب ویل او په دغه هیواد کې د حیاتي خدمتونو ساتنه ګواښي. د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو سازمان د تأسیس 80مې کلیزې سره برابره ده. یوناما د دې ورځې په پار ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ ته ژمن دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستیالۍ پلاوي دفتر سرپرست ویلي چې دغه هیواد له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده او له همدې کبله د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د سیمې همکارۍ، نړیوال تعامل او خبرو او ډیپلوماسۍ ته ګډه ژمنه حیاتي ده. ملګري ملتونه همداشان ګډو ننګونو ته د رسیدنې په موخه د هیوادونو یو ځای راټولولو او د افغانستان د خلکو هیلو څخه ملاتړ په موخه د یو مهم بستر په توګه پاتې کیږي. مطابق منشور خود برنامه‌ای که دارند در تمام عرصه‌ها خصوصا شورای امنیت و شورای قومیت و دیگر شورای همکاری اقتصادیشان با افغانستان هم چون وضعیت از این سال 1946 به طرف داره باید مساعدت حکومت مطابق منشور خود داشته باشه و روابط را با ملت بسازه و نماینده ملت دوجه اجازه بتن که باشه و نمایندگی کنه و از موضوعگیری ملت و منافع ملت دفاع کنه. سازمان ملل متحد یک از سازمان بزرگ بین‌المللی بوده و بیشتر از 190 کشور دنیا را دور هم جمع کرده و به خاطر حل چالش‌ها و پرابلم‌ها و مشکلات در کشورها وجود داشته با تدبیر جلسات چه از طریق شورای امنیت و اجلاس‌های عمومی خود توانسته در رفع چالش‌ها و پرابلم‌های کشورها نظریات بسیار مفیدی را بکند. یوناما دغه راز په افغانستان کې میلیونونه تنو لپاره د زده کړې، روغتیايي خدماتو، څښاک پاکو اوبو او معیشت برخو کې د خدماتو پر وړاندې کېدو ټینګار کړی دی. یوناما دغه راز ویلي چې بشري مرستو ته د افغانستان اړتیاو ته په کتو د تمویل کوونکو لخوا د مرستو کمیدل په دغه هیواد کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ویونه او د حیاتي خدماتو ساتلو اړتیا ګواښي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ټولنې د میلیونونو کډوالو راستنېدو له ډېر فشار سره مخامخ دي په داسې حال کې چې اقلیمي بدلون زیانونه چټک کړي دي. موږ تاسو پوهیږو چې بشري مرستې افغانستان ته اشد ضرورت دی. اکثره خلک بیکاره دي، اقتصادي مشکلات لري او اسلامي امارت هم په اقتصادي برخه کې کار روان دی نو بیا هم اشد ضرورت دی. له دې سره تر دې وړاندې هم اسلامي امارات په افغانستان کې اړمن وګړو لپاره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې پټلۍ برخه کې د همکارۍ د پراختیا په موخه د دې وزارت د معین محمد اسحاق صاحبزاده په ګډون سره د افغانستان، ایران او ترکیې درې اړخیزې غونډې له ترسره کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د دریو هیوادونو چارواکو په ترکیه کې د اوسپنې پټلۍ د نړیوالې اتحادیې 14مې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې سره کتلي او د افغانستان، ایران او ترکیې پر نښلون خبرې کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دغه لیدنه کې د هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر مزار شریف پورې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د پراختیا پر اهمیت ټینګار شوی دی او د دې پروژې بشپړېدو لپاره له ګډو مالي، تخنیکي او انساني سرچینو څخه پر ګټنې هوکړه شوې ده. په دې غونډه کې دغه راز د ایران، ترکیه او افغانستان هیوادونو استازو چین ته د افغانستان له لارې د ترکیه او ایران اتصال لپاره د ګډو همکاریو په اړه سره هم غږېدلي دي. محترم مولوی محمد اسحاق صاحبزاده معین خطاعن وزارت فوایدنامه امارت اسلامی افغانستان در رأس یک هیئت تکنیکی به کشور ترکیه سفر نمود. هدف این سفر اشتراک در 36مین جلسه دوره‌ای مقامات عالی رتبه سازمان همکاری‌های خطاعن دفتر منطقه‌ای خاورمیانه یا UIC، اشتراک در 9مین جلسه کاری انتقالات بار از طریق دفتر خاورمیانه و همچنان حضور در جلسه سه‌جانبه میان مقامات عالی رتبه افغانستان، ترکیه و ایران می باشد. په تورخم کې د لنډمهاله پنډغالي مسؤلین له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو له برابرېدو خبر ورکوي. دوی وایي تازه راستنېدونکو کډوالو لپاره په دغه پنډغالي کې خوراکي توکي، روغتیايي خدمات او نقدي مرستې په پام کې نیول شوي دي. اخوا بیا یو شمېر راستنېدونکو کډوالو
سره د پاکستان حکومت له ناسم چلند نیوکه کوي. جمشید چې 15 کاله عمر لري تازه له پاکستان څخه په جبري ډول ایستل شوی دی. هغه د پاکستان پولیسو له ناوړه چلند څخه نیوکه کوي او هیواد ته د خپل کورنۍ او ځان له راستنېدو ترخې کیسې لري. 15 کاله پورې په پاکستان کې ما وخت تیر کړی دی او اوس پکې حالات ډېر خراب وو، نیولو او یو د غېږې ماشوم زموږ سره، نو ما نه غوښتو چې چېرته جیل ته یا چېرته لاړ شم او د ماشوم زندگی می خراب شي، نه ایسته خپل وطن ته راغم. له بلې خوا یو شمېر راستانه شوي کډوال د ژوند د لومړنیو شونتیاو په تیره بیا د هوا له سړېدو سره هممهاله د کورونو د برابرېدو غوښتنه کوي. کار روزګار ته نه پرېغوستلو، تنګولو، فضابولو، نیولو به قشرو ته به بولو، پیسې نه غستلې، تنګولې کول، فضابولو کولو، کور ته رافسې راغله صاحب دروازې به یې والې ور بد نیولې کولو، نو باضابطه هم ډېره وه، تنګولو فضابولو به او چې را روانو په لار کې موږ څخه همکاري نه ده کړې، بر خود یې راسره کړی دی. بس په خیر هم د خپل ماشومان خپل وطن ته راواړول او خو پکې خوشحاله یو. نو یو کومک راسره شوی دی، د نړیوالو نه مې دغه هیله ده چې زمونږ سره دوامداره کومک وکړي او د کار زمینه راته هواره کړي. په همدې حال کې په تورخم کې د یو پنډغالي چارواکي وایي د تازه راستانه شویو کډوالو لپاره د مرستندویو بنسټونو ترڅنګ حکومت هم ډېرې شونتیاوې برابرې کړي دي. اسلامي امارت دلته انټرنیشنل موشنونه هم ښه ډېر راستولي دي، بسانې هم راستولي دي. د فرضي کرښې څخه په تر عمري کې هم پورې په دا غټو ګاډو کې راوړي چې دا د اسلامي امارت موټران دي. د دغه ځای څخه بیا ترار ولایت ته پورې په د کرایې په موټرو کې اصلي کرایه اسلامي امارت د ترانسپورټ د کمیټې د لارې ورکوي، نغدي پیسې ورکوي. د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دمګړې په دې پنډغالي کې راستانه شویو کډوالو لپاره 1500 کېږدۍ جوړې شوي. دوی ډاډ سپاري چې د کډوالو د شمېر د زیاتېدو په صورت کې 1000 نورې کېږدۍ به هم جوړې شي. په ارزو کې د خبرې ټولګې دوام ته ښه راغلاست. د هرات د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د زعفرانو د پیازو کرلو موسم په رسیدو سره هممهاله سږ کال د دې بوټي د کرکیلې ساحه 2000 نور هکټارو ته هم لوړه شوې ده. د دوی په خبره د هرات اقلیم د زعفرانو کښت لپاره مناسبه ده او تر ټولو ډیر تولید هم په دغه ولایت کې ترسره کیږي. یو شمېر کروندګر هم وایي چې زعفران کمو اوبو ته اړتیا لري او له دې کبله دغه ډول کښت ته لیوالتیا ډیره شوې ده. دې ورځو کې د هرات په بیلابیلو برخو کې کروندګر د زعفران د پیازو په کښت بوخت دي. په تیرو کلونو کې کروندګرو د دې ولایت پر څه باندې 10,000 هکټاره ځمکه کې زعفران کرلی وو، خو سږ کال دغه شمېر نورو 2000 هکټارو ته لوړ شوی دی. خوشبختانه هرات همونطوری که به همه عزیزا بیشتر معلومه تقریبا از چندین سال کشت زعفران در ولایت هرات به شدت جریان داره. همین لحظه که ما شما صحبت میکنون فصل بسیار کشت زعفرانه که تقریبا ما امسال پلان یا پیش بینی میکنیم که بیش از 1.5 الی 2000 هکتار بر علاوه زعفرانی که از سالهای قبل داشتین امسال انشالله اضافه میشه، چون نقش سکتور خصوصی بسیار برازنده. هرات د زعفرانو کښت لپاره مناسبه هوا لري او هر کال د افغانستان شاوخوا 90 سلنې زعفران تولیدوي. کروندګر وایي زعفران کم اوبو ته اړتیا لري، له دې کبله دغې کرکیلې ته لیوالتیا ډیره شوې ده او ورسره سم د زعفران د پیازو بیه هم لوړه شوې ده. امسال واقعا هم سال خوبیه، چون پارسال هم همچنین به اون شرطه که دولت ما خداوند رو یاری بده، قوت بده که بتونه کمی کشاورز یاری رسونم کمک بدم، اونا بتونم تشویق کنم برای آبیاری، چون به زراعت اینا رسیدگی کنم به خیلی اساس ده. زعفران هم مثلا زحمتی هم پایین‌تره، هم حاصل بیشتره و هم میتونه دهقان به او از این مشقت‌های زندگی خو برآید، مثلا حاصل بیشتر، قیمت هم بالاتر فعلا. د زعفران د پیازو کښت په پیلېدو سره په هرات کې یو شمېر وزګارو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دوی ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې ډیره پانګونه وشي. هر چقدر از توان 1 من 2 من حتی 1 سیر، حتی 10 خروار، حتی 10 تن، هر چقدر که به اندازه که توان دارن، از به اندازه که زورشون میکشه بیان تو افغانستان سرمایه گذاری کنن. این کارگر زیاد میاد، هر چی که بگی کارگر میمیزیم، این 100 نفر کارگر یک ماه میشه که کار میکنن. اگر به وقت گل خدا بده 200 نفر کارگر میاره، 200 نفر کارگر
200 نفر کارگر برادر تو دارم خبر داری که مردم غریب افغانستان در و در اینا میفهمی چقدر پولی میشه که د هرات د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ په دغه ولایت کې د زعفرانو د پروسس 50 تر 60 شرکتونه فعالیت کوي او شاوخوا 15,000 کورنۍ د زعفرانو په کرکیلې بوخت دي. ورزو کندهار ته. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د هند او پاکستان هیوادونو ته په تیر کال کې د څه باندې 3,000 ټنه د انارو دانو له صادراتو خبر ورکوي. د مسؤلینو په خبره سږ هم تر اوسه 200 ټنه د انارو دانې له راټولېدنې وروسته دغه هیوادونو ته صادر شوي دي. له دې سره په کندهار کې د انارو دانو د پروسس کارخونو ځینې مسؤلین وایي چې که چیرې ترې ملاتړ وشي کولی شي ډیر صادرات به ولري. د کندهار انار چې خاص او خوندور مزه لري دا ورځې دغه دانې هم له هېواده بهر صادریږي او له ښه بازار څخه برخمن دی. هر کال د انارو د پایداوارو د موسم له رسیدو سره د هغه د دانو د صادراتو بهیر هم پیلېږي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سږکال د دې ولایت 200 ټنه د انارو دانې هند او پاکستان هیوادونو ته صادر شوي دي. انار دانه که چیرې په صحیح ډول جمع سي او په صحیح ډول وچه سي او کم مکروب او کم دغه نه پکې کې نو دا په بهر کې یا خارج کې ښه قیمت لري. خو بیا هم ښه خبره دا ده چې صادرات لري. نو دا هندوستان ته ځي او پاکستان ته ځي او نور هیوادونه ځي. په روش کال 1403 کال کې موږ 3,400 ټنه د دغه صادرات درلوده د اناردانې او سږ کال چون د روسه شروع د انارو ده 242 ټنه تر اوسه پورې صادر شوي. له دې سره په کندهار کې د انارو د پایداوارو د یو شمېر مرکزونو چارواکي وایي د انارو راټولول هر کال د انارو د موسم له رسیدو سره پیلېږي چې د 5 ورځو په لړ کې وچیږي او وروسته بیا بازار ته وړاندې کیږي. موږ دغه شش کال اول کال چې د اناردانه مو شروع کړې ده مخکې پر نورو میدانو باندې هم کېدل یا په کورو کې مو کوله. دا زموږ خپل اواز هم راغلی دی داسې هند ته ځي ډېره پاکستان ته ځي ډېره د دې څخه دارو ډېر جوړېږي او مشروبات د دوا هم ځینې جوړېږي. دا خو اناردانه مو د انار څخه ټکوو بیا ځینې باسو بیا دغه اناردانه دی وایي په کوتو فربتو په دا دارو دغه شیانو کې کارېږي داروګانو کې کارېږي. دا یې پاکستان و د امریکا ته دغه بس 200 یو نیم سل 300 داسې باید کاروبار مخته شو په 300 اوس دی وایي په یو نیم سل په 200 ته رسېدلی. اناردانه خو د انار څه باسو په لا بیا وارو په د ټټو باندې مخته 3 ورځې نیسي اوس 15 ورځې نیسي یخ دی. د چارواکو د خبرو پر بنسټ تیر کال له کندهار څخه 3,400 ټنه د انارو دانې بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې له هغه څخه د درملو د جوړېدو په کارخونو کې د شربتونو او څښاکو د رنګ او مزې د زیاتېدو او د خوړو په مسالو کې ورڅخه کار اخلي. خبرې ټولګه مو همدومره وه او په پای کې هم تاسو کولی شئ چې د آرزو نیوز په ټولنیزو پاڼو کې زموږ مهم خبرونه او خبرې ټولګې وڅارئ. تر بیا ښې شیبې.